رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیہ السلام سلیریش کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیہ السلام واقعہ پورا په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیہ السلام سوکو ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلاریم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسې وایي. پخپل پیغمبر، پلار پیغمبر، نکي پیغمبر، د نکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراہیم علیہ السلام زوی. دا زوی دا هغه پلار، دا هغه نیکه، دا هغه د نیکه پلار، د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې موجوده چې فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو، یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي لسرونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرم و، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتاً چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې سوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو، سې مورم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته.
چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوی شو ورته بچه پام کا وګوره دا خوب چاته بیان نکي یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بچه ګوره پام کا چې دا خوب دي رونو ته بیان نکي لکه هغه ته پتا وا چې د مار د نور زامنو د یوسف علی السلام سره حسد دی او بغض دی او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینا ولې زیاته ده مونږ سره کم او د سره زیاته ده پلار و سره محبت ولې کوي د ولې زیات خیال ساتي نو بچي اسیم په لکه در سره بغض دی حسد دی او کدا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد نورم زیاتېږي اسنه شیطان به در تولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کی سکیم درته جوړ نه کی او ضرر درته ونه رسه اپ په پوه شو چې دا یو لستور خدای یو لسرونه دي او نور اوس په مې د یوسف علی السلام دا مور او پلار دي لکه تروري په نکاح غشته و پلار نو بس میرا مورین نو دا مور او پلار دا نور اوس په مې او یو لستور دا دارونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت بکئی دا به ټول ستا تابع کیږي په آخر وخت کې نو بچی ګوره که دا خوب دی رونو ته ووی ورونو ته دا پته ولګېده چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کیږو نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکیم او سازش به درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیہ السلام رونو ته ورسید چې هغې ته ورسید هغې خپل منځ کې سره راغون شو لس رونه یو خو د خپل سکه دی نه زیاتی چې کوم لس رونو هغه راغون شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی پلار مینه ډېره کوي زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي ډېرې ځان ته رانږدې کوي دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او مونږ دیم زامن یو د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی دا د انسان د فطرت تقاضا ده نو هغه لس رونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي محبت ورسره کوي ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او مونږ به ده ته سجدې کوو مونږ به ده ته ټیټېږو د سلامونه به کوو دا مونږ نشو زغملی ښه څه به کوو یو ورورې وې اچې مړی کړو اخوا به یې بوځو او مړ به یې کړو دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې لسو خپل رورو هغه ورته وې نه ګورې پام کوې مړی نه کړي که کم از کم زمونږ مهرنی رور دی خو رور خو هم دی که نه پلار خو هم شریک دی نو په وجلو هم نه پیردو کېږي وجنو به نه نه وي خامخې وجنو وی ګوری که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی نو سبا به راته خیري وکړي ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو وجنو خو یې نه ښه بیا به ورسره څه کوو وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو بس مونږ به اخلاص شو د قتل نه به مونږ بچ شو په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو او کوي کې به یې وغورځو که چېته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې د لاش به هم پته ونه لګي که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي بس کوي ته به یې غورځو خپل کار به کوي سر هلته به یې سینګ بوځو نو خپل منځ کې یې میټینګ وکړو پلار له راغلل وی بابا مونږ تاله راغلی مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی دیم دې دله مونږ بوځو چکر به پې ولګو منډې ترړې به ووایي
ښکار به وکړي خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو. دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو. دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې ګوره زه یارېږم هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولئ، اسونه به ځغلوئ او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ. ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې. او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې او دې به مونږ سره منډې ترړې وی، چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به دله واپس راولو. چې پلار یې پوره مجبور کړ نو دې ځان سره واغېسته. دې د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غیږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه. او پلار ورسره بار وته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یارېږم، تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. 10 مهرني وروڼه یو دیش بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دې کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله. خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره وبره لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوئ، اوس مې وهې نو د یو رور نه به بل رور له منډې کړه چې ما راده نه خلاص کا. نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې. لکه بال غوندې چې خلک یې پلت وي دقسې پلتو به یې و. او ورته به یې څه وې؟ وی ځکه نه اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو وی ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ. هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو. دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته به یې ورکړه وی شا به هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني. نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد کوي. هغه غریزه علاقه وه، نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید، نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله، نو دې به ور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي دي، خوب خو ما لیدي دي، نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دی.
لته به ولا په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته د اواز که چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور اوس سپومۍ ته د اواز که چې د رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځه رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سینګ وغورځاو جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغشت اس قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردنې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تیستې وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وی وی اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دي رونو ته به دې پته لګي بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کوم مشر ورور و یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دې راغی اواز یې ورکړه یوسف ویل آواز نه ورکړی بیا آواز ورکړي یوسف بیا ول آواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې دا مړ شوی قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه و برباد شو او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیرې باندې رب العالمین تباه و برباد اصل چیز د الله حفاظت دی کله چې د الله نه سوال کوئ دا سوال کوئ چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتی دا الله خپل قدرت خی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیہ السلام او د رونو پر واقع کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څاروي وبکول څوک بوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلل ته کوي وکړ زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیہ السلام سره بورقه و جنګېدل بس پړی پورې دې کلک ونښته هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شو رایستی ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت واله چې راویویسته ورته یې وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشحاله شو
خو مزیدار خشتا لک دی ډیر جس خوشحاله شو یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزیدار خشتا لک راته الله راکړ او هغه زمانه غلامانو وه غلامان به خرڅو خلکو خرڅول یو خشتا لک دی زبس دا به مونږ خرڅ کو او بلا پیسې به پې وګټو لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوي نه په برقه کې لیکن خطې دی هم راوست او ډېر خشته او خوبصورت هلک نور ملګري هم خبر کړ بس چپ شي غږ مه کوې بو بیا ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو بلا پیسې به راله وګټو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی یې ونه مونته یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوي کې چا ورته څه کې یاره وی هسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلی دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې څه کړی بس ورمنډه یې کړی وی دا هلک مونږ ماله راکړي هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ برایې دی او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګورې که ال دې ووایي نو دې الله دې سرمن وباسه ووجنو دې پرېږدو دی رونه یم خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله مونږ لره خپل غلام راکې قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو خیر جوړه په دې وشو چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا وله 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي معمولي لږې پیسې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين فاتلس یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لویې چغې سورې دي د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته چې راووت بچو ولې جاړی وی بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شرمخ رانه استاذ وی وتښته وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایده مو والې اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنم نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و او شرمخ همدا دې رانیولی دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زویشتولی دی او کمیس یې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي موږ څوک و شرمخ وتښتو موږ خو یې خیال ساته یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کې نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي زما زوی دی ولې خوړم وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړې دي دروغ وایي دروغ
قال بل سولت لكم انفسكم امری انفسكم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. بس وی لته یو خبره خشته کړې و او زما زویم زمانه غیب کو، زبا صبر کوم او رب العالمین چې دی اب ما سره پدې کې امداد کوي. یعقوب علیہ السلام د خپل بچی پسې جړل، دومره د زوی پسې او جړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې، وابیضت عیناه وهو کظیم. زړه د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې، نظر یې لاړ ختم شو. او هر وخت به الله ته جلل چې الله زما بچی یوسف خو ما سره میلاو، الله ورسره وعده کړې وه دې تنو چې ما نه به خپل بچی الله راولي. خو کله به راولي، یو کال پس، 2 کاله پس، 3 کاله پس، 10 کاله پس، او څه پته لګي چې زما په بچی به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډه چیلی به سره کوم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده، الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیہ السلام بوته مصر ته، د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅاو. نو چې خرڅاو یې نو بولی پې شروع شوه. د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایخاو دی د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی و. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړو، دی به څونه خشته بل پکې خشته او صاف الله ایښودی و، خشته اخلاق پکې الله ایښودی. نو بولي پې شروع شوه. نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو، نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ازاده دې حد ته قیمت ورسېد. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېدل، عزیز مصر، چې هغو قتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي، تماشې هم خلک راغلي دي. هلکه وایي څه چل دی؟ وایي دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی، خرڅی دی. دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده؟ وی هغه ډېر زیات خشته لک دی او ډېر خوبصورته دی او ډېر ښو اوصافو والا دی. نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده. چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته یې وکتل، قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا کړه. اوس الله څه کوي؟ د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسوه او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. پور الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کې چې دی بادشاه ورته وکتل، محبت پیدا شو، پیسو ته بولي ورسېدله. وی دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلي. وزیر خزانه وی عزیز مصر، وی زه د دې نه پر زیات والم. وی پسو یې اخلي، وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغې یې ده، مو مانګي قیمت، ته چې څومره پیسې غواړئ بس هغه وایي چې دا هلک د نه ده والی. هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر، بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیہ السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو، کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسېد. ښځې له یې بوته، د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې او ماشوم مې راوسته او ډېر ښه هلک دی، ځان سره یې لویوه تربیت یې کوه. خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولادې نشته. وی داسې کار دی چې دا هلک ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي. که د ښو اخلاقو خاوند و، په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو، یا به ځان سره بچی کړو، او که بچی نی نو خرڅ به یې کړو، نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل، د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړي داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به تېره منځه وباسو، لوی به یې کړو
اسیم زما ستا زوی نشته به دا زمونږ زوی شو وی ډېره ښه ده ښځه اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه هم په پلار معلومه شوه دې خوا دې کوي ته ورسېد سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې او دې خوا رب العالمین د بادشاه دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مشکلات او غمونه پې ډېر راځي لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی نو څومره پریشانې او مصیبتونه پې رالل الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا دا طالبان پې پوهېږي چې سختی لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي او پښتانه م وایي که نه وایي سخت یې په صراط دی نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختی راوسته کوی ته ورسېد د هغې نه پس به الله راته راولي دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي که در باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه فریاد شروع کا رب العالمین بدل هغه سختی او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کی او بل لوی عبرت پکې څه دی ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رول یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ نو نقصان یې چاته شو ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو رور ته هم ضرر ورسو لیکن د رب العالمین په نظ مختورن څوک شو همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی ډېره لویه ګناه ده کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ که دا د مخې نشلیدلي مخکنی لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده او که کمیس د شا نشلیدلی نو معلومیږي دا چې د به منډه والا تختېده به زلیخې به کمیس راښکلي غلطي به د هغې وي چې دې کله کمیس وکته فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس خو شا نشلیدلی دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې وی دا خو د زلیخې نقصان دی دا د ښځو نقصان دی او د ښځو سکیمه او مکر او جال دا ډېر فراخی ډېر لوی وي دې نه بچ کېدل ګران کار دی نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلي چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئین یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به وایې چې زلیخې ما نه د غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بار ونه باسې او ښځې ته څه وایي اوس پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو چا ته غږ ونه کړې څوک خبرې نه خبر نه کړې نوره بېعزتي به مې وشي یوسف اعرض عن هذا او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې د الله نه بخښنه غواړه اوس خو پکار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې نه نه کمزور یو غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته واستغفري لذنبک پام کو وګورې بس خدای نه بخښنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې ووایي ډېر بې خونده یې تاسو
هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شو. دلته فیصله شو خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه، نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شو. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شو. چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې، او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي، یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول، او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وي، نو دی خو په خپل غلام باندې دا مینېږي. یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي، دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي، نو په کار ده چې د وزیر نه کړی وي، نو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته، پراپګنډې شروع شي د وزیرانو ښځو، د مشیرانو ښځو، د افسرانو ښځو، دا پراپګنډې شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپګنډې شروع شوې، بېعزتي مې کېږي، کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي، نو دی و د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې، بالښتونه یې ورته کېښودل، هغې ته ډډې ووالې. ښځو هم دا سوچو چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده، اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده، میوې ورته مخکې کېښودې، او د هوښیاره وه زلیخا، چړې یې وله لاس کې ورکړې، ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي، هغه زمانه کې هم دا رواج و. او چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا، غټ تکیاګاه یې جوړه کړه، او وآتت كل واحدة منهن سکینا، الله فرمایي هر چا له لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج عليهن، یوسف علیه السلام خو غلام او مرئي و، په دې خو راځه پیوس. یوسف علیه السلام بهر په دروازه را دننه شو، او غلام دی، اوس حکم دی ورته د خپلې مالک سردارې، خو چې څنګه را ننوت، فلما رأینه اکبرنه، چې دې ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته، اوهو وړه کې ډېر لویوالی راغی. دا هغه غلام دی، یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي، او دا خو ډېر خشته دی، دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعن ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې په دې خپلو ګوتو راښکلې. پوه نه شوې چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن په داسې غالب شو، داسې چې بس په ځان پوه نه شو، د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاش لله ما هذا بشرا، او الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر پاک دی، دا انسان نه دی، دا هلک دا فرشته ده، او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده، د انسان نشي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل، د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی، د انسان نه داسې فرشته معلومېږي، مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخا دغه ځای کې ډاډه شوه، تاسو زه ملامته کولم، ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي، تاسو خو ګوتې پرې کړې، ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی، ما خو ورته انسان ویلي دي، تاسو خو فرشته ورته ووې. بس فورا زلیخا دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې،
خزو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چېته مطالبه وکړه ستا په ځای که مونږ وې دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوي وې نو دا هغه ځای کې څه وایي دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم ما ته مطالبه کړې ده بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ که ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي نه پرېږدم جیل ته به ځي پرېږدم یې نه او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه که د ما خبره یې ونه منله نو مړ به یې کړم که د ما خبره یې ونه منله نو زخمی به یې کړم او به یې وام سزا به وله ورکړم دورې به ورکړم کوړې به ورکړم دې وخت کې دا نه وي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم نه که د ما خبره یې ونه منله جیل ته به یې لېږم وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه خو یې معشوق و که نه جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم یا زه به یې مړ کړم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي جیل ته به ولېږم معمولي غوندې سزا والا ورکوم بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کې به له شل ورځې تېرې کړي خو زما د اختیاره به بیا به سبا راوباسم ښځو بیا ورته مجبور یې بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیه یا الله جیل مال د دې ګناه نه بهتر دی جیل مې خوښ که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار خو دا ګناه خو تصور رمانه نه کېږي سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم بلکل قطعا نه کېږي جیل مې خوښ دی الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې ګوره د ګناه نه ساتندون کې څوک دی رب العالمین الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي پردی مال هره ګناه چې وي نبی علیہ السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کی مزینه کی ډوله کی او چې کوم عذاب د الله له طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي دی بیا خامخا ګناه کوي یا الله که د دې ښځو د مکر نه دی ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپوهي ونه شم یا الله ما به د دې مکر نه ساتې جیل لاله بهتر دی هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې اوس به د سره څه کوو زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل ته به لېږې هم مجبوره و یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګه ننوته د الله نه وغوښته جیل ته لاړ نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه مشر هغه معتقد شو هغه بوله راته هغه بوله د خوښې خوراک ورکو هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه که ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کوم ځای کې ګرځې نو ګرځه او ممکن ده زماړه کې دا یو ټکي راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو د افسران مجبوری ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې در لېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره وه که نه په دومره سختو خو یې پرزوم نو
نو جیل کې ورته مکمل اجازت و، خلق به راتلل ورسره به میلاوېدل، تپوسونه به ترې خلکو کول. حسن هم ډېر زیات و، او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي ته ورمینه هم پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو. یوسف علیه السلام مې ولیده، وی چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلقو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو، د خلکو مینه ورسره پیدا شوه، خلک به راتلل تپوسونه به یې ترې کول. 2 کسانو جناب، او ده به په جیل کې څه کول، د ده ډیوټي څه وه، ده به د مریضانو تپوس کو، او چې کوم جیلیان وغي له به د صبر تلقین ورکو. خیر دی صبر وکې، ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم، الله راوویستم. بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه، هغې نه الله وساتلم. اوس را باندې د امتحان راغی، نه مې څه غلطي کړې ده، نه مې ګناه کړې ده، نه مې مرګ کړی دی، نه مې لاره شکولې ده، او جیل ته راغلی. خیر دی صبر کوئ، الله به مې امداد وکړي، د جیل نه به مو بس. هر چا ته به د صبر تلقین ورکو، او چې کوم به بد اخلاقه جیلي و هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی، او پام کوه آینده دپاره دا ګناهونه کې، دا غلطیونه کې، دا معمولي جیل دی، د خدای جیل ګورې د قیامت پر ورځ دوزخ ډېر لوی شی دی. ځان ساته، خلکو ته به خشته نصیحت کو، د خلکو اخلاقي تربیت به کو، او خلکو له به صبر تلقین ورکو، د مریضانو تپوسونه به کول، د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو. چې دی جیل ته ننوتېده نو 2 لکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان، 2 لکان. هغه 2 لکان څوک وو؟ یو د بادشاه، کوم چې لوی بادشاه، د عزیز خو وزیرو، کوم چې لوی بادشاه د هغه ریان نومو، ریان. هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کومو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و، د دې فرعون نیکو، د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو، د هغه نوم ولید و، د هغه د پلار نوم مصعب و، او د مصعب د پلار نوم ریان و. دا هغه ریان و دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا یو فرعون وی. فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب و. نو د هغې بادشاه یو ساقي و، شراب به یې پسکل، او یو خاص ډوډۍ والا و. اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کې په هغې باندې پوره اعتمادي، ولې زهر مهر ورته وانه چي، خراب شی پې ونه خوري. نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه و جګړه وه. هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړه چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی، د لښکر خاوند دی، په بله طریقه خو یې د نشم والی، راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکړمه، زهر به ورته واچي، دی به مړ شي. دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه. دې ساقي له دا شراب چې به بادشاه څکل، او دا بل چې کوم ډوډۍ والا و لنګري، دې له پیسې ورکړې. باورچي چې ورته تاسو وایې، وی ته به تاسو به په ډوډۍ کې ورته زهر واچې، ته به ورله په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچې، په بادشاه به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مړ شي. وی ډېره ښه خبره ده. نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري، هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه له تیار کو، پکې معمولي زهر ور واچو، تیز زهر و. او چې کوم شراب والا و هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکې، زه به شراب ورکم، دا به اوس کې مړ به شي، او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وې. چې بار ته څنګه ووتلو، بادشاه ته هغه خوراک کېښوده او هغه اوبې ورته کېښودې. دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دې ویارېد، دې پوه شو چې او دا خو مې غلط کار وکړ، پیسې مې واخیستې، دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده، زیاتې دی. یاره زه خدا شراب پې نه څکم، خدا بل ملګری پوه نه کړ، زه خو پې نه څکم، زما ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی، او زما د بچو زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې دی شراب وڅکم، دا خو ډېره غټه
ظلم دی او بے وفایی ده. نه هغه خو هغه شرابو چې کم کې زهر اچولو هغه یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دی بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مقبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښود او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې، نو دا چې کم شراب واله د پې بیا ویرېده. بادشاه سلامت یو خبره کو دا ډوډۍ مه خوره. ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي، دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخېستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وی چې دم زهر اچولې دي، وی بادشاه سلامت دروغ وی، د اوبه مسکه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولو، خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولې دي، پام کوه چې دا ونسکې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه، هغه اوبې هم سنبال، هغه شراب. او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږې، د دې تحقیق کوو، یو وی دا چولې دي بل وی دا چولې دي، ای تحقیق کوو. نو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکو، او چې کوم بې ګناه ثابت شو هغه وبري. دا دواړه لکانو ته کړی واچولې او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دې ور سره جیل ته لاړ. بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده. اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر میلو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر میلو کړي ګناه ده شوه، او که دواړو میلو کړي دواړو ګناه شوه. اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو، هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل، نو دې دوو کې مفسرین لیکي څوک وي دواړو لیدي خوب، څوک وي نه دی یو کس خوب لیدی چې دا کم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته، ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی، دواړه ورته کېناستل. مونږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر همې او ته ښه انسان همې، ته مهرباني وکړه مونږ له د خوب تعبیر راکړه. څه خوب دی لیدلی؟ دا چې کوم ساقي دی دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم. انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا، زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم. دا خوب وینم. ابل وی چې زه ځان وینم احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر من، زه دا خوب اینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی، د ډوډو او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچتوي او تښتوي. مونږ له د دې خوب تعبیر راکړي. وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او دی بل خوب په دروغه لی، دروغه خوب یې دا نه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. د دې تعبیر راله راکړه. یوسف علیه السلام ورته ووایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی. وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه وباسې او په بادشاه به څکې. او دی بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتوي، خوراک تښتوي، نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تښتوي او مړ به پروت دی. هغه څه وایي هغه لږه نه یاره وي ما خو دروغ وي، ما خو خوب نه دی لیدلی. دی بل خو یې ما لیدی دی، هغه لیدی ما دروغ وی، ما خوب نه دی لیدی، خطا شوې. یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دی لیدی دی او که نه دی لیدی، خو چې کم تعبیر مې وویست همدقسې به د الله فیصله کېږي، خوښه دې اوس خپله ده. زمونږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرته هم نه بیانوي، دروغ به نه جوړه. او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه، د قیامت په ورځ به رب العالمین دله په لاس کې 2 اوربشې ورکړي، 2 اوربشې، او دته به وایي شابه دا اوربشې یو بل سره غوټه کا. نو اوربشې څوک 2 یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له به څنګه غوټه ورکړي؟ د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي؟ او فرشته به ولاړی ابه وایي شابه غوټه کا، دی غوټه ورکول نه شي، او تر څو چې دی نه شي ورکولی فرشته به ورله سزا ورکوي، وهي به. دا ډېره خطرناکه ګناه ده.
نبی علیہ السلام دیتا پا دروغو کې خطرناک دروغ ویلی دی چې څوک د ځانه خوب جوړی. ولی ځکه دا خوب د انسان د دماغ او زړه ته الله راچي. خوب څوک راچي؟ ښه خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب مالی دی، څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې. الله ستاړه ته خبره نی راچولې ته وایي چې الله زماړه ته خبره، نو په الله رې دروغ وکړه. دروغ خوب خدا مطلب ما خوب لی، نو خوب خدا ته الله پړه کې راچي او الله نی راچولې. ته وایي خوب خو الله راته پړه کې خبره را واچوله، نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وایي، دا ډېر خطرناک دروغ دی. دې نه ځان ساتئ. دویم دا چې خوب دی اولید، نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دو صفته لري. یو د خوب په تعبیر پیږي، دویم تا سره همدردی وګوري. ولی که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان که، نو غلط تعبیر به وباسي، نو همغسې به کېږي بیا. او که یو سړي سره د همدردي نه وي، در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان که، اب هم دله غلط تعبیر وباسي، نو بیا به همغسې کېږي، هغسې به ولې کېږي. یو حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، انا عند ظن عبدی بی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي زه همقسې یم. نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان که، غلط می بیان که، یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر در که، نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي. په الله د هغه ګمان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي، نو چې په الله د کوم ګمان پیدا شو، الله به همغسې در سره کوي. پام کوئ د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده، او که خوب هم ولیده نو هغه چاته به بیانوي چې کوم تاله ښه تعبیر وباسي، پوهېږي او د سره همدردي وي چې مزیدار تعبیر درته درکړي. او بل درته ووایم که چا خوب ولید د یارې خوب، درې قسمه خوب دی. یو هغه خوب چې د الله را طرف نه دی، هغه عموما سار وخت کې سړی ویني. یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی، شیطان د یارې خوبونه په دې اړه کې راولي. او دریم هغه خوبونه لري چې یو سړی د ورځې څه کوي نو هغه په خوب کې ویني. لکه مثلا یو کلندر دی او خوب ویني وي پېښور له باروبار خوب ویني، یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني، یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي تلي. دا دریم دا هغه دي چې د په دماغو کې دروازې کوم شی ناست نو خوب کې د شپې هغه وویني، دې له خو هېڅ حقیقت نشته. بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ور واچوي، دې له هم څه حقیقت نشته. دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه سوچونه را واچوي. نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده، بالکل خطرناک او غلط خوب، نو یریږي به نه. پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم خولی دی، هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته، بالکل چې ونه یریږي. خطرناک خوب، د یارې خوب، د هیبت خوب. داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي او ګس طرف ته به لاړې وتوکي، بیا به ووایي بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي، بیا به ووایي بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي. بس د خوب اثر به ختم شي. هر قسم خطرناک او د هیبت خوب که تعالی دی د هغې هېڅ اثر بني. او که هغه وخت کې د یاد نی، سار را پاسې دی دا عمل وکړه. او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب درته را مخکې شو، هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل. که جومات کې د جومات نه بهر وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه، د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی، دم شو. بس دا تجربه ده. او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده، نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید، الله دی په خوب کې ولید، یو نیک سړی دی په خوب کې ولید، مونځ دی ولید، هر قسمه نیکي، نو د الله تعالی حمد ادا کوئ الحمدلله. او راشه یو 2 رکعاته نفل وکړه،
لږه صدقه ورکه، بیا برته رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښیي. خو دروغ خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده. بهر کیف هغه یو خو وی چې ما دروغ ویلي وي، زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي. بادشاه هلته کې تحقیق وکړو، چې تحقیق یې وکړو هغه خو اسان کار و، هغه زمانه کې خو لیباټرۍ نه وې، هغه خوراک یې راواغېسته او هغه په یو حیوان باندې وخوړ او چې څنګه یې وخوړ هغه مړ شو. پته ولګېده چې خوراک کې زهر و. هغه اوبې راواغېستې هغه بل یو حیوان ته کېښودې، هغې حیوان هغه شراب وڅښل، هېڅ یې ورته ونه ویل. نو دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دي، بس دواړه یې راوویستل. قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچي دی، لنګري دی، د زهر اچولی دی، لہذا دې سنسار شي، دې مړ شي. او چې دا کم بل دی شرابو والا، هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی، او بادشاه خبر که چې بادشاه سلامت ګورې خوراک ونه خورې، دې کې زهر دی. نو هغه له انعام هم ورکه، بری هم که، وفادار و خط هغه یې راوسته او واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګاو. بل یې پانسي که او بر یې په لرګي کې یې ځان کړی، مارغان به راتلل او د هغه نه به یې غوښې وړلې. خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو. او چې کم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وایي ته خو بری کېږي، بری شوې، نو اذکرني عند ربک، ته چې لاړ شې نو زما معامله لږ بادشاه ته یاده که زه اسې بېسه مفتو کې جیل کې پروت یم، پته نه لګي بادشاه یا زلیخې مې وباسي که نه، عزیز مصر مې وباسي که نه. نو وزیر صاحب گیر کړی ما، مشر بادشاه ته به زما الوی چې دارنګې یو مسافر دی او هغه اسې بېځایه په جیل کې پروت دی، د هغه دا مسله ده. نو دا لږه واوره او د ده مسله کې څه فیصله وکړه. نو ته مهرباني وکړه بادشاه ته دې ما یاد کا. نو چې دا خبره د یوسف علیه السلام دا خو څه بده خبره نه ده، د ګناه خبره نه ده، غلطه نه ده. یو سړی دی غریب گیر دی او بې ګناه گیر دی، هغه چاته سفارش وکړي چې د ما سفارش بادشاه ته وکړه چې ما خلاص کړي، دا څه بده خبره نه ده. لیکن بیا هم د یوسف علیه السلام شان سره مناسبه نه وه. د یوسف علیه السلام شان دا دی چې د بادشاه نه ولې مطالبه کوې، د لوی الله نه مطالبه وکړه. هغه الله چې کوی کې ته پروت وې او د کوی نه یې راوویستلې، نو د کوی نه خو دا جیل کوی خو ډېر تنګ جیل دی، دا خو ډېر فراخه جیل دی، دې نه دې رب العالمین استی شي. نو قرآن کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاه ته ما یاد کا. نو الله دا هغه سړي نه خبره یې راکړه. فلبث فی السجن بضع سنین، اوه کاله په جیل کې دې نه پس نورم تیر کړل. اوس پیغمبر ته الله گرفت، یونس علیه السلام یې د مهي ګېډې راونه رسو. اوس ما غوندې که راګیر کي نو ورته پته ده که دله لږه سزا هم ورکو نو تښتي. نو مونږ ته ګزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي. او پیغمبر خو ورته معلوم دی که دی هر څومره زه راکاږم دی پیغمبر دی د ده با یقین او د ده هغه نبوت او هر څه به نورم پخته کېږي. د هغې داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره زر څومره په اور کې اچی نو هغه خرابېږي نه، هغه نورم خشته کېږي. خو که دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ور واچول په یو ساعت به دوړی، او که سره دی ور واچول به نورم خشته کېږي. نو زمونږ مثال خو د ګیلټو دی. نو که معمولی زورم ورکوي نو ایمان پرېږدي. او پیغمبر خو سره در دی، نو که هغه له هر څومره زورم ورکوي هغه نورم دغه کېږي، الله ته تقرب حاصلېږي. او پیغمبر خو پاک دی. نو معمولی خبره وه خو رب العالمین پې خفه شو چې ښه تا ما ته ولې رجوع نه کوله، تا قیدي ته وی چې بادشاه ته مې یاد کا. فلبث فی السجن بضع سنین، اورېږه یو اوه کاله در باندې جیل کې نورم تېرو. هغه نه خبره یېره شو. دې نه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضې وخت کې به یو انسان بېځایه جیل ته لاړ شي. دا د هغه دپاره یو سبق دی. یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وی ګوره زه بېځایه راغلی، زه خفه یم، د الله په کارونو مې صبر دی، تاسو هم صبر وکړئ. دا ته بله مسله معلومه شي. بهر کیف بادشاه لوی بادشاه چې دی خوب ولید، مشر بادشاه چې خوب یې ولید، خوب داسې و چې یو غټ دریاب دی
هغه دریاب اوچ، دا هغې دریاب نه اوه غواګانې راووتې، سربې مضبوطې غواګان، ورپسې اوه ټپې ټیپې بېکاره چې تشه ډوکي داسې غواګانې راووتې، خو چې راووتې نو د اوو غواګانو دا سربې غواګانې وخوړې. اوس عقل خو دا و چې مضبوطه غوا لګي شي او دا بله نه دا او غوا خو غوا نه خوري، نو دا اوه غواګانې دا ټپې ټیپې رالې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغړم کړی و، هغه سربې غواګانې اوه واړه الوقت تېرې کړی و، ویې خوړې. بلې دا ولیدل چې اوه شنه وږي و د غنمو ډېر اعلی مزېدار، او اوه اوچ زیړ وږي و، نو دا زیړ وږي د غنمو د دې شنو وږو نه تو شوي دي. لکه بعضې وخت کې که ستاسو خیال وي که نه، نو په دې اونو باندې یو زیړ غوندې شی لګېدلي، نري نري زیړ زیړ تارونه، څه ورته وایي؟ منیشه ورته وایي. هغه زیړ زیړ څیزونه وي، نو هغه چې د دې شنې څانګې نه تو شي نو هغه بوټي اوچ کي، بنوشه هغه اوچ کی. نو دارنګې دا زیړ اوچ چې کوم وږي دي دا د شنو وږو نه تو شوي وو. نو چې بادشاه دا خوب ولیده نو یو ته وایي د خوب تعبیر ویرېده، بادشاه هوښیار و، بل ته وایي د خوب تعبیر، بل ته وایي د خوب تعبیر، چاته هم د خوب تعبیر نو معلوم. دا چې کوم ساقي دی هغه ته رایاد شو، اوهو زما یو اشنا دی په جیل کې، یوسف یې نوم دی، اخو د خوبونو ډېر زیات ماهر دی. بادشاه سلامت، زما یو اشنا دی او جیل کې پروت دی او بې ګناه په جیل کې. ګوره اوه کاله پسې خبره را یاده شوه، الله ته یېره کړه خبره. دا یاد او یېره د چا په اختیار کې دي؟ د الله. بعضې وخت کې یو اهمه خبرې د انسان نه یېره شي، ښځې نه یېره شي، خاوند نه یېره شي، رور نه یېره شي، دوست انسان. نو اوه کاله تېرو او چې دا خوب بادشاه بیان کړ نو ورته رایاد شو زما جي یو نږدې اشنا دی، ډېر ښه سړی دی او بې ګناه صاحب په جیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډېر ماهر او اسیم ډېر نیک انسان دی، زبردست. او جي هغه له به لاړ شمه او د دې خوب ال به ورته ووایم او فورا دله تعبیر درکوي. بادشاه وی ښه نیک ولې دی؟ ګوره وی نیک انسان دی، ځکه یوسف علیه السلام به خلکو ته په جیل کې هم نصیحتونه کول. دې دوو کسانو د ساقي او د طباخ چې ورته کله خپل خوب بیانو که نه، نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ وی ډوډۍ نه مخکې دل تعبیر در کوم، لا ډوډۍ به نه راغلې، خو یو خبر هم درته کوم. ګوره د خوب د تعبیر نه مخکې ورته څه وایي؟ وی هغه الله چې مونږ او تاسې پیدا کړي هغه الله ګورې شریک نه لري. زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دی. دغه الله مونږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي، مونږ سره ډېر انعامات کړي دي. او ګورې پام کوئ، زه د دې خلکو د دې دین د دې شرک نه بیزار یم، تاسو به هم شرک نه کوئ، د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ. هلته هم د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې، جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي، خلکو ته د نیکۍ نصیحت کوي، د شرک نه او د کفر نه د خلکو زړه توروي. نو دی وی بادشاه ته چې ډېر نیک سړی دی، ډېر ښه سړی دی، ورته پته وه زم جي د هغه نه د تعبیر وباسم. یې لړ شو راغی یوسف علیه السلام ته، ای زما یوسف وروره، ای دوسته، زه خو راغلی یم او یو خوب زمونږ بادشاه لیدی دی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه، او جي که تعبیر دی ورته وویسته که نه نو بادشاه ته به پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کي. اوس که یوسف علیه السلام غوندې اوه کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وي ښه تا ته د اوه کاله پس زما خبره یاده شو اشنا، تا ته ما ویلو چې ما بادشاه ته یاد کا، نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم، اوه کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل، د خدای نیک بخته، تا د ما سفارش نه کو، ته خو د بادشاه ساقي وې. لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګی چې اسیم خو کار شوی دی، اړو ملامت یې نه کو، عفو یې ورته وکړه. دی ورته اړو نه وي چې نیکبخته اوه کاله پس راغلی، دی ورته اړو نه وي چې تا ګوره بادشاه ته دا اړو یاد نه کړم،
دی ورته اړونه وي چې ستا اړو د خوب اړو جواب نه کومه پرې چې غرق او تباه شي. ولې که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوی نه کی نو حقات راځي او ټول ملک تباه کېږي. اوس که بل سړی وي نو وی به چې پرې چې تباه شي زما سې جیل کې واچولو نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به پې لګول چې ما خلاص کې د هغې نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هېڅ شرط یې پې ونه لګاو اړو ملامت یې نه که. دا د یوسف علیه السلام عفو او درګذر حالانکې په جیل کې غریب پروت دی او مفتو کې پروت دی. په داسې کار دی بادشاه ته ووایه چې 7 کاله به ستاسو یو داسې دور در باندې راځي 7 کاله چې به د فراخ سالی دور بی 7 کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ او غنمونه او څاروي به هم څاروي او ښه فراخه کال بی 7 کاله 7 کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا 7 کاله تاسو کوم جمع کړې ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه 7 کاله قحط کې بالکل خلاص شي. د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ابه ډېر د بارانونو کالي مزیدار. دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو. اوس به کوسو دی ورته الو نه وي ځه لاړ شه او بادشاه ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکې وي خو 7 کاله مې پکې تېر کړل بیا ووایم غږ یې ونه کړ. ساقي راغی وی بادشاه سلامت هغه دا تعبیر وویسته یاره وی ورشه دا سړی راوباسې دا خو ډېر پوه انسان معلومېږي دا څوک دی راوباسې چا به دا سړی فورا راولی د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه د 7 کاله چې قات راځي په مونږ باندې نو د 7 کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغلت پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې 7 کاله یې مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به 7 کاله په مونږ قات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راوړه. دی ورپسې په اس باندې سور شو جیل ته ورغلېد. مبارک شه یوسف. ولې بادشاه د جیل نه وباسي او داروغه ته اعلان وکړه چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فورا یې بری کا او ماته حاضر کا. وی بادشاه سلامت را لېږلې ما او داروغه ته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاه دې غواړي. بادشاه ته مخامخ ودرېږې نو ستا د علم اظهار په بادشاه راغلی دی تا له ډېر لوی مقام و مرتبه درکوي. یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه جیل نه نوځي. او تا چې وی چې ما بادشاه ته یاد کا او جیل نه نوځي وی نه که نه جیل نه نوځم لاول دې دا تحقیق بادشاه وکړي چې ښځې په حقه دي زلیخه په حقه ده او که زه په حقه یم زما په جامه داغ لګېدلی دی لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاه په دربار کې الزام لګوي چې د زلیخې ته خدا نه خواسته زما په جامه داغ را نشي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکه و او ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین دی یوسف علیه السلام سره ډېر احسان وکړي. وی که د یوسف علیه السلام په جیل کې زه پروت وی او ما له دقسې سړی راغلی و چې بادشاه دې غواړي نو زه به فورا د جیله وتلی وم. خو یوسف علیه السلام ګورې د جیل نه نه وته او د خپلې مامنې له اول صفۍ راولي د هغې نه پس د جیل نه وځي. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. هغه استازی لاړ بادشاه ته وایي چې سړی خو د جیله نه راځي. ولې نه راځي؟ چې د هغه او د زلیخې په منځ کې یو لانجه راغلی دی دی په هغې کې جیل ته تللی دی او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به زه جیل نه وځم. اوس به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو. نه چې معامله پاکه شي. دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار دي چې د هغې صفۍ د خلکو په مخکې راشي. خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو وړه کې به هغه شکونه وي نه چې خبره بالکل پاکه شي نو ښه خبره ده. نو یوسف علیه السلام خپله خبره پاکول غوښتل. بادشاه ښځې راوغوښت د ټولو زلیخې هم کېنوله. دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی
بوډاو وزیرو مړ شوی زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې هغه ښځې چې څو په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي زنانه ښځې هم ناستې دي ګناه د زلیخې وه او که ګناه د یوسف وه زلیخه پاسېده وی بادشاه سلامت ګناه زما وه یوسف بالکل پاک هیڅ غلطي په یوسف کې نشته دا ګناه ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه بس زه په خپله غلطۍ ستومانه او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته ژړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی چې یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځم واقعي دې خشته ګلونو ته وګورئ دې ښکلي بوټو ته وګورئ او دې خشتو نښو ته وګورئ نو د رب العالمین لوی قدرت پرته معلومیږي دا د رب العالمین د قدرت نښې دي الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف دې دومره ښکلی دی نه الله ته به څومره ښکلی ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی نه الله ستا حسن مې پرېښود ته مې پرېښود د انسان حسن پکې شو لویې توبې رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت به پرته و او الله ته به ژړل هر وخت د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغه وخت کې اقرار هم وکړه چې بلکل یوسف ته ګناه نشته ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده یوسف علیه السلام ته وی چې بس صفی راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه اوس توبهګاره ده د یوسف علیه السلام غلطي نه وه د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوویست د جیل چې راوویسته نو د هغه کمیس واغوسته کم کمیس چې د سره محفوظ پروت و ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولی تعویض غوندې شکل کې د جنت اعلی قسمه ریخمو د ریخم استعمال ګورې سړو له منه دی ښه ښځې کولی شي سړو له منه دی نبی علیه السلام فرمایي دا خبر یاد وساتئ چې په دنیا کې سړی ریخم استعمال کړل یا سره زر استعمال کړل نو د اخرت د سرو زرو د ریخمو نه به محرومي که دلته ریخم واچول په آخرت کې به ریخم په جنت کې قیمتي جامه ریخم دي د هغې نه به محروموي که دلته کې سره زر استعمال کړل د جنت د سرو زرو د کالو نه به محرومي جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي چې سړي به هم اچوي سړی به هم د سرو زرو کالي اچي خشته خشته بنګړي نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنګړي خو سړي چې اچوي نو ځان ورته ښه پکې نه ښکاري نه 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 ابه داسې نه دا ګړی چې مونږ اچو دا هم یو بنګړی دی که دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچي نو دا مونږ ته خو په ګړی ځان بدي نه ښکاري دا چې کوم رواج وي د ښځو نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري هغه جنت کې به دا د ښځو رواج نه لکه پخوا فرعون او د لویو لویو بادشاهانو به غټ غټ بنګړې چولي او به د هغوی دپاره فخر و عزت به و دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګړي به چولي خو که په دنیا کې سړي سره در استعمال کړل د جنت د کالو د بنګړو نه به محروموي بیا هلته کې به الله نه ورکوي دا ګوت اچول دا سرو زرو ګوتې بعضې سړی اچوي دا ګورې ګناه ده ښه قطعا ګناه ده د سرو زرو ګوتې بالکل به نه استعماله څوک د سرو زرو غاښ لګوي څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې اوبس کي دا ګناه ده سړو دپاره سره زر ښځه استعمالولی شي ریخم ښځه استعمالولی شي سړي به بالکل نه استعمالوي دا ګناه ده پام کوئ د سرو زرو ګوتې بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا کویدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي ښځې له دې ورکړي هغه دې استعمالوي که
ښځې نه دی ورکي، ښځه به هغه ګوته استعمالي، خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالي. که سړی ګوتې استعمالي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته، د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته، د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته، د سرو هم نشته. د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي، خو هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو پورې استعمالولی شي. او که پکې د عقیق غمې ولګې، زمونږ د امام د بخاري شریف یو محشي لیکلی دی که په هغې کې د عقیق سور غمې دی ولګو او داسې طریقه دی ولګو چې هغه سرمن سره لګي، وی دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج دی. بهر کې د یو شارح قول دی، دا د نبي علیه السلام حدیث بیا هم نه دی. نو بهر کیف هغه د ریخمو کمیز د یوسف علیه السلام واچو، نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام، او کمیس هم د ریخمو دی، بیا د جنت کمیس دی هغه واچو. او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه مور ورولېږله چې دی خو جیلي د جیل جامې به وي، دا جوړه ورته واچوې، تاج یې ورولېږه دا ورته په سر کې، او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت یې برابر چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل، نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی، جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګونه جیل کې تېره کړه، د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی. او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څومره مزېدار وباسي. راځه دلته کښېنه ما سره، ځان سره په تخت شاهي باندې کښېنه. بادشاه ته اوه جبې یادوي، اوه اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې جبې یادوي، اوه جبې ورته یادوي. نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورسره په هغه ژبه کې جواب ورکو، په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکو. یا لکه دا تاله دومره ژبې څنګه درځي، ته څوک یې؟ ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم، دلته مسافر یم، د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی، خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام دی. ما د هغه نه زده کړي دي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی. هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام دی. نسبا مونږ د پیغمبرانو نسل یو. زه کوی کې غورځولی شوی یم، د کوی نه بیا راوتیم، د غلامۍ زندګي مې تېره کړه، بیا د وزیر کور ته الله راورسولم، بیا د ګناه مطالبه رانه وشو، هغې نه الله بچ کړم، بیا جیل ته پکې لاړم، اوس ستا مخکې دغه د حاضر ولاړ. دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر ویا خو ما صاحب ایستی دی، وی دې سره به کوو څه؟ دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې دا اووه کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي، نو دا خو به په هغه اووه کالو کې خلاص شي. اووه کاله چې کم قات راشي هغې سره به څه کوو؟ وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وښیم. وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست دي. وی دا چل به وکړو چې اووه کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا اووه سربې غواګانې ولیدلې او دا اووه شنه وږي دي ولیدل، د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي، سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي. نو غله چې څومره وي ابه مونږ په خپلو وږو کې ساتو. ور هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا سټورونه دا به مونږ په خپلو وږو کې ساتو. نو دا قاعده ده چې غله دې په خپلو وږو کې وساتله نو هغه خرابېږي نه. اوس خو خیر خلک نه کوي، خو پخوا چې به تخم له جوار کې ښودل نو د وږو نه به یې ګورې نه شو کوله. داسې ده که نه حاجي صاحب؟ هغه به په هغه خپلو وږو کې او بیا په دې بڼو کې بند به اکثر دې خلکو ساتل. اوس هم دا قاعده ده چې که غنم تا را واغېشتل او غنم په هغه خپلو وږو کې بند دي، تیراواله په وږو کې بند کا، اس قسم سپګی به وله نه راځي نه به وله چینجې راځي. یا وږي به پخوا ما ته یاد دي، وږي به یې را واغېشتل په ټوکر کې به یې بند کړل او په کوټه په سر به یې ولګول او د پاسه به یې پلې وکړ. داسې وکړه نو ته زمیندار هغه خپلې قصې پرېښې دي او داروګانو ته مخ اچولی ده، نو ټول غنم
او جوار دا نټول سپوږو چنجو والا څه خو پکې زکات تاسو نه ورکوئ زکات خو خدای دې نه په بل طرف وباسي بیا هلکه وایي سپږو غنم او سپږې به نه زکات نه ورکوي چنجو وال چنجي به نه وي چې زکات نه ورکوي به هر کیف وی دا وږي به د غنمو راوالی دا به انشاءالله دونه غله وشي چې څومره ضرورت دی خلک به خوري او باقي د حکومت غله چې څومره ده سرکاري ځمکو چې کومه غله شوي هغه به په وږو کې سنبال کې هغه به د هغه چې کوم بوسو نه هغه څه ورته وایي هغه ټانټې به غونډې به او د وږو هغه چې کوم ویښونه دي هغه څه ورته وایي چې کوم نه بوسو دي دا به ویښ کې ګېډی کوي او سنبال به پرتې وي بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي و پرتې چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغې غنمونه به بیا مونږه غوبلې کوو نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري اووه کالو کې به مونږ دا غله به اووه کالو ته ساتو د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر د بادشاهانو مشیران ځکه تا ډېره ښه مزېداره مشوره راکړه یوسف علیه السلام ورته وایي نه مشیر مې مه مقرروه اجعلني على خزائن الارض ما وزیر زراعت جوړ کړه وزیر خزانه نه خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعضې علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنی وزیر زراعت مې جوړ کړه ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کم دا غله دله محفوظ کم دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا اووه کالو دپاره سنبال کم چې د قات مسله ختمه شي بادشاه وی ډېره ښه ده وی انی حفیظ علیم ورې زه امانتګره مې غلا به نه کوم خیانت به نه کوم کوم وزیر کم بادشاه چې هغه غلي خیانتګري ملک بچرم ترقي نه کوي او چې غل نی خیانتګر نی رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم هم الله راله دا پوهه م راکړې وایي د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کوم ځای نه د کوی نه راواغېسته او کوم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړو دا د رب العالمین نظام دا غټ عبرت دی ان مع العسر یسرا سختی در باندې رب العالمین راولي الله ته ته رجوع کوه ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي اسانتیا به درکوي بل دې نه دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوې ګورې یو الله ته به رجوع کوې او بل ځینې علما یو بله مسله معلوموي هسې خو مشري غوښتل ګناه ده نه به غواړي مشري به نه غواړي خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي نو بیا په هغه وخت کې که یو سړی مشري غواړي نو جیز دي لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته دا چې څومره وزیران دي دا غله به رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ کړم دا به معلومي او بل چې انسان جامه پاکوي او رښتون انساني د هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین به د حفاظت کوي دی به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین وساتي د هغه تهمت نه پښتانه وایي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته پروا مه ساته که څوک در پسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي او کله چې بادشاه راغوښته نو هغه دا ویلي و چې حکم یې وکوی دی را خلاص کې راولې استخلصه لنفسي دی به زما مشیري ما سره به بس ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه دانایي ورته معلومه شوه نو ځکه یې ده و چې استخلصه لنفسي ځان سره به ساتم زما خاص مشیر به د مشورې خاوند به
او بیا چې یوسف علیہ السلام حسینمو جمیلمو ډیره خشته هغه کمیس یې مچولی او کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته په اور کې جبریل علیہ السلام اغوستی و د جنت کمیسو او بیا په کوی کې جبریل علیہ السلام د ده په غاړه کې واچو ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و هغه اچولی و جنتي کمیس او خوبصورت شخصیت او بادشاهم هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو الله وله عجیبه شکل هم ورکړی و مزیدار د شکل خپل ځان له د انسان یو مخورستوبي د انسان دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري یا بعد انسان شرنګ نه توري لیکن هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي خلک یې قدر کوي نو دی خو خشته هم بادشاہ چې ته بیا تپوس وکړو ده ولکه مشورې ورکړې وی تا ځان سره مشیر کوم وینا اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم ما د خزانه د ځمکې خزانه یعنی د زراعت وزیر یو خو عام وزیر خزانه نه د ځمکې خزانه خو زراعت ته فصلونه دي او د خوب تعبیر هم دغه طرف ته چې قات برازي نو زه ډېره حفاظت گزاره میم حفاظت کوونکې میم امانتګره میم پوهېږم الله راله علم پوی هم را کړې ده وی ډېره ښه ده وزیر زراعت مقرر دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر هم مړو کم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندگی تېروله او دا هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه بوډۍ وه بیا بادشاه ورته درخواست کی دور منصور لیکلی دی بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته م لاړې هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې هم الله د ګناه نه بچ کړه کومه غټه ګناه چې ده ته خو الله سې مو ساتلې دا زما یو درخواست ومنه د هغې زړه به لږ په قلار شي او خاوند یې مړ دی په نکاح والا یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کو او زلیخې سره بیا نکاح وکړله نکاح نه پس عجیبه زندگی و بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله هېڅ قسمه یو غاړه کې به ناسته و نفل به یې کوله الله به یې اده و جړه به یې کوله یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت تی ما سره لرو هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلقي هم را سره نه ساتې دا ولې هغه محبت تی څه شو هغه مینه دې څه شوه زه هغه وخت غلام یم اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه او هغه پرېږده وه هغه د ښځې خاوند چې یو بل سره کومه مینه یو کم محبت وي هغه ما سره اوس نه ساتې دا ولې وی هغه وخت چې زما تا سره کم محبت او مینه وه زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړې ده د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده اوس زما ټول زړه د الله سره دی زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي ډېرې توبې مې وغوښتې دي ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی د الله محبت ناست دی هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي ختمه ده هغه خبره بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل یوه لور ته الله پیدا کړه
هغه لوري بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه بهر کیف چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو 2 کاله چې کم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو ځمکې داسې غلې راوچتې کړې غنمان زرغون شو او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې 2 کاله به بارانونه مي 2 کاله به غلې زرغونې شي او د هغې نه پس به 2 کاله قحطي نو د 2 کاله چې کم غله زرغونه شوه حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و د هغې دپاره غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فورا چې ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې 2 کاله قات به راځي نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو نو 2 کاله او بیا څه کوو هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه تېره جمعه مې تاسو ته ویلي چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله 2 کاله به چې څه خلکو خوړل او یې ساتل او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه د خلکو په پټو کې هغه به هم د فورا واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو ورپسې 2 کاله قات راغی 2 کاله چې کوم قحط راغی نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله خلکو سره خپلې غلې هم نه وې د ساتلې وه به خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه او د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه اوقات داسې و په 2 کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و د کله چې باران بند شي که نه نو ګورې دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټی دی بېشک دا ځمکه او پټی روزي زرغونی خو د چا په حکم یې زرغونی د الله په حکم الله که باران بند که دا نیرونه به دې بیا نی ختمه وي دا مونږ ونه لیدل څو زمانه مخکې دې نیرونو کې مو اوبه شوې لږ غوندې یو میاشت باران بند شي نو بیا کویان هم اوبه وچکي بیا درک د اوبو نه لګي دا خو د رب العالمین یو نظام دی دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په دې ځمکه کې پرته ده خو ګورې د الله په حکم الله چې غواړي درکوي به که الله ونه غواړي ځمکه به دې مي جایداد به دې مي مال به دې مي قات به در باندې راولي